زه خپل هم یو شخص یم چې بدبختانه د افغانستان د تیرې سوي جګړې او د ماینونو د شتون له وجې څخه جسماً زیانمن سوی یم او خپله یوه خپه مې له لاسه ورکړې ده. نو له دې وجې دی چې زه وایم که نه چې د معلولینو خدمات، معلولینو ته کار کول، هغه اشخاص ډېر درک کولی سي چې دوی خپل عملاً په دې ستونزه کې واقع وي. خوشبختانه د دې پروژې په لړ کې موږ 15 خدمات هغو کسانو ته چې د جنګ قربانیان دي او هغوی جسماً زیان لیدلی دی د جنګ له وجې نه، هغویو ته موږ فیزیوتراپي خدمات، د مصنوعي غړو ترمیم او تولید، په ضمن کې د کومکي حرکي وسایلو توزیع ورته لرو او په څنګ کې نابینایانو ته بعضې مهارتونه ورکوو. له هغې نه علاوه چې زموږ ډېره اړینه برخه د هغه دا دی چې موږ ټولنې ته د میند ازرارو او د میند د قربانیانو یا د جنګ د قربانیانو سره د همدلۍ او د هغوی سره د کومک او د مرستې په برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه وړاندې کوو چې خوشبختانه دې پروګرامو ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. په ټولنه کې مو د معلولینو د حقوقو، په ټولنه کې د معلولینو د شتون، په ټولنه کې د معلولینو د خدماتو د ضرورت اړینه ده چې هماغه کسانو ته د اوږدې مودې لپاره خدمات وړاندې سي. دا چې معلولیت یو اوږدمهاله پروسه ده، خدمات یې باید هم اوږدمهاله واوسي. خوشبختانه په دې وختو کې ماین اکشن چې ورته ووایي یا د ماین اړوند خدمات چې کوم دي په افغانستان کې ښه په مخ روان دي. موږ باید په خپل نفس باندې اعتماد ولرو او موږ باید ستړیا وکوو تر څو هغه کسان چې قربانیان د جنګ دي او نیاز موږ مرستې ته لري هغوی سره مرسته وشي او هغوی هم آسوده ژوند ولري.